سلامونه دوستانو. کرکټ د کاروبار لوبه شپږیزه کرکټ لیګ روان دی. دلته له ډېرو خلکو ورسره کاروبار جوړ شوی. دلته یو کاکا چپلی کباب جوړوي. موږ د ده خواته راغلو، له ده سره به وغږېږو چې څنګه دی د ده کاروبار. کاکا جان اول که ځان معرفي کوي. زه په خپله د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ اوسېدونکی دلته راغلی یم. بس چپلی کباب دغه کرکټ بورډ کې خرڅوم. څومره وخت کېږي تاسو دا کار پیل کړی دی؟ یا تقریبا 15-40 کاله زما کېږي چې زه دا کار کوم. 15-40 کاله. دې نه وړاندې د چیرته کاروبار کوم؟ ننګرهار کې، مومندره کې، پاکستان کې 400 له بیرون نه د بازار نه دلته کاروبار څومره فرق لري؟ مثلا بیرون تاسو په دې یو خوراک کې څومره ګټلې، یا بیرون هم 100 روپۍ ورکوئ یو خوراک او دلته دننه 100 ورکوئ؟ بیرون خو موږ 80 روپۍ خوراک ورکوو په خپله پېښوري چپلی کباب کې که نه، او دلته خو د کرکټ بورډ کې مصرف لږ زیات دی. مقصد دلته 120 روپۍ خوراک 120 روپۍ زیاتې نه کوئ؟ نو اوس موږ دلته کرام ورکوو که نه. بازار ډېره ښه ده. نور کاروباریانو ته کوم پیغام لري مهرباني وکړئ؟ بس کاروبار خو الحمدلله د ټولو خلکو د خدای کاروبار روان کې. اوس مشکلات دي، لږ ډېر خلک هم غریب شوي دي. مقصد داسې کار هم نه کېږي که نه، پیسې هم چا سره نشته دی، مشکلات دي، غریبي ده. او بس خدای دې هر چا له د حلالو ورکړي. نو بس کور ودان ژوندی اوسئ.